سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نننۍ ویډیو زموږ ډېره په اهم موضوع باندې ده. خاوند چې مسافر شي نو ښځه ولې کونی شي او پردو سړو سره تعلق ساتي او زناکاري ورسره کوي. دغې باره کې د سره ټول معلومات شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره ټلې نشان هم ووهئ. ملګرو د کمې ښځو چې خاوندان مسافر شي نو ښځې ولې کونی شي او پردو سړو سره زناکاري کوي او تعلق سره جوړوي. ملګرو داسې ډېرې ښځې شته چې د خپل خاوند په نوم ناستې وي او پردو سړو ته ګوري هم نه او خاوند یې کو 3-4 کاله مسافر هم وي خو بیا هم د خاوند په لمن داغ نه لګوي او چې کله یې شوق اوچت شي نو خپل ځان د ګوتو په ذریعه انزال کوي او پردو سړو سره تعلق نه ساتي. او بیا هم داسې ډېرې ښځې شته چې د هغوی خاوندان مسافران شي نو هغوی بیا په غلطو لارو سر شي او پردو سړو سره تعلق ساتي او غلط کارونه ورسره کوي. ملګرو کمې ښځې دي چې ټیک وي خو هغوی نو هغه د خاوند د مسافرۍ نه بعد هم ټیک وي او هغوی په حیا او په عزت ژوند تیروي. خو کمې ښځې چې غلطې وي او غلط کارونه یې کړي وي نو هغه د واده نه مخکې هم غلطې وي او د واده نه بعد هم غلط کارونه کوي او پردو سړو سره تعلق ساتي، زناکاري او بدکاري ورسره کوي. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو دغه ځای پورې وه چې د سره مو شریکه کړه. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.